ټولو درنو حاضرینو، استادانو، محصلینو، ټولو ته په درنښت او احترام او د ټولو په اجازه ډېر زیات خوشحاله یو چې په یو علمي چاپېریال کې بیا سره راټول یو او د خپلو درنو مسایلو په اړه سره شریک فکر او غور کوو. موږ ته تر ټولو د خوشحالۍ ځای دا دی په دې کانفرانس کې چې په لومړي ځل یو سکتوري وزارت موږ سره په تمامه معنا زموږ په بحث کې شریک دی. د زراعت وزارت د قدرمن وزیر صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې د خپلو ټولو رئیس صاحبانو سره په دغه تالار کې موږ سره ګډون لري. قدرمنو، د زراعت موضوع بیا بالخصوص په افغانستان کې دا یوازې د یو ډول فصل موضوع نه ده، یوازې د غلجاتو، د حبوباتو او د باغدارۍ موضوع نه ده. لکه څنګه چې په ایجنډا کې واضحه ده، دا موضوع په خپل ذات کې د ډېرو سترو مسایلو نه جوړه موضوع ده او حتی داسې مسایل ورپورې تړلي دي چې نن سبا هغه قضایا د نړۍ په قضایاو کې شمېرل کېږي او ټوله نړۍ په دې فکر کې ده چې د دې قضایاو سره څه ډول ته تعامل وشي. د نیکه مرغه موږ او تاسې هم دغې مسایلو سره د تعامل کولو یوه تبازمایي کوو. تبازمایي به په دې ووایو چې دغسې څېړنیز کانفرانسونه هغه که ملي دي که نړیوال دي، موږ او تاسې په ډېرو ابتدایي مراحلو کې یو. دغه کانفرانسونه په لومړي ځل په افغانستان کې متعارف کېږي او دغسې د ټول هېواد استادان که نړیوال کانفرانس وي، د بهر نه ځینې استادان په دغسې کانفرانسونو کې موږ او تاسې سره شریک دي او د دغې بحثونو نه د نتایجو د ترلاسه کولو کوشش کوو. دغه بحثونه دوام غواړي او د دغې مسایلو عمق ته رسیدګي غواړي، د دې مسایلو ټولو ابعادو ته رسیدګي غواړي او لکه څنګه چې لازمه ده هماغه ډول ته د څېړنې شکلیات او محتوا او مقاصد ترلاسه کول غواړي. قدرمنو، تاسو ته بیخي واضحه معلومه ده چې نن سبا په نړۍ هغه څوک حاکمیت کوي څوک چې په څېړنه ډېر مصرف کوي. د چا چې نظامي حاکمیت دی په نړۍ باندې تاسې وګورئ، هغه به د څېړنې په مصارفو کې تر ټولو لومړی وي. د چا چې په نړۍ اقتصادي حاکمیت دی دا به هغه څوک چې په څېړنه ډېر مصرف کوي. د چا چې سیاسي حاکمیت دی دا به هغه خلک چې په څېړنه ډېر زیات مصرف کوي. پرمختګونه، ابتکارات، مسایلو ته رسیدګي، د قضایاو حل، د ستونزو معلومول دا څېړنې پورې تړاو لري. څومره چې موږ ښه څېړنه کوو دغومره به موږ ته ستونزه دقیقه معلومیږي او همدغه ډول به موږ د ستونزې حل په دقیق شکل ترلاسه کوو. د ستونزې تشخیص او د ستونزې حل دا په تخمیناتو نه کېږي چې سړی یوې موضوع ته لاس واچوي، هغې نه وروسته بیا بلې موضوع ته لاس واچوي، د هغې نه وروسته بیا بلې موضوع ته لاس واچوي تر څو چې یو څوک حل ته رسېږي نو د یو نسل عمر پکې ضایع شوی. نن سبا څېړنې ډېرې دقیقې دي او ډېر همغه د درد په ځای باندې ګوته ږدي. قدرمنو، موږ او تاسې چې دغه بحث ته رادانګلي دي سره له دې چې موږ ابتدایي یو خو بیا هم خوشبین یو د الله تعالی په فضل او د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه په توجه دغه مسایلو باندې یو څه پانګونه کم او تومره روانه ده. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې
د وزارت په حیث دغې مسایلو ته تر دې نوره هم ډېره کارېستګي وکړو. زه فقط د افغانستان د ټولو ولایتونو د زراعت قدرمنو رئیس صاحبانو ته په آخر کې یوه خبره لرم. دغه ډول زموږ او تاسې د پوهنتونونو د زراعت استادان او رئیس صاحبان خو په دقیق شکل د ما نه په دغه موضوع ډېر ښه پوهېږي او زموږ دغه د ولایتي رئیس صاحبان هم په دقیق شکل په دغه موضوع باندې ډېر ښه پوهېږي. خو وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. قدرمنو د زراعت موضوع دا په مستقیم ډول د ځینو سترو قضایاو سره تړلی دی. د اقلیم د تغییر نه نیولې تر چاپېریال ساتنې، تر معادنو، تر وچکالۍ، د اوبو تر مدیریت، تر فقر، تر هجرتونو، تر صحرایي ځمکو، تر کورني اقتصاد چې دا په افغانستان کې تر ټولو یو د اصل اقتصاد ګڼل کېږي. هغه کورنی اقتصاد دی او هغه په زراعت ولاړ دی، زراعت او مالدارۍ باندې. که موږ او تاسې د دې وطن اقتصاد رغول غواړو، کورني اقتصاد ته باید وده ورکړو. خلک باید خپل کورنی چاپېریال منظم کړي. خلک باید خپل هغه کورني موارد د هغې سم مدیریت وکړي. نو انشاءالله لرې نه ده چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د موږ او تاسې د خلکو ژوند په خپلو امکاناتو باندې جوړ شي. دا کوم مسایل چې ما یاد کړه دا ټول نړیوال قضایا دي، ټوله نړۍ ورسره مخ ده. همدومره ده چې په ډېر جدیت باندې دغې قضایاو سره تعامل کول غواړي. څومره چې موږ او تاسې د ښه زراعت خوا ته ځو، دغومره به د موږ او تاسې دغه کوم یاد شوي موارد دي او کوم یادې شوي قضایا دي، په دغه قضایاو کې به موږ او تاسې د ستونزې د حل خوا ته ځو. بناً د افغانستان د زراعت وزارت، د زراعت قدرمن رئیس صاحبان د افغانستان په بیا ودانولو کې او د افغانستان هغو سترو قضایاو ته که چېرته سمه رسېدګي نه کېږي، په غمیزه بدلېدی شي، د قدرمنو رئیس صاحبانو کې ډېر ستر رول دی، ډېر حیاتي رول دی. او دلته چې دغه د انقلاب کلمه یاده شوې ده، مخکې ډاکټر صاحب اسامه وویلې چې دوامداره کار ته اړتیا ده. زه به یوه بله کلمه هم ورسره زیاته کړم چې په انقلاب کې سرماتي کار ته اړتیا وي، چې سړی سترې قربانۍ ته پکې تیار وي. سړی شپه ورځ په ځان باندې یوه کړي او کوشش دا وکړي چې ټولو ابعادو ته په ټوله جذبه، په ټول توان، په ټوله انرژۍ، په ټوله دلچسپۍ او په ټول اهتمام باندې رسیدګي وشي. که چېرته موږ په دغې مفهوم باندې کار وکړو چې د افغانستان زراعت د افغانستان ستر مسایل حل کولی شي، د افغانستان سترو قضایاو ته رسیدګي کولی شي، دا به موږ او تاسې یو ډېر ستر هدف ځان ته ټاکلی او د موږ او تاسې د نورو سکتوري وزارتونو سره به ډېره زیاته مرسته شوي. موږ او تاسې اوس هم زراعت په داسې یو حالت کې دی، سړی که په دا کلیوالو ساحو کې وګرځېږي چې په زراعت کې نن سبا ډېره دا مطرح نه ده. پخوا به دا خبره کېده چې پلانۍ میوه پلاني ځای کې کېږي او پلاني ځای کې نه کېږي. نن سبا علم دومره پرمختګ کړی دی چې هره میوه په هر ځای کې ممکنه ده او ښه ډول ته ترې استفاده کېدلی شي. الله تعالی دې وکړي چې موږ او تاسې مسایلو ته ښه رسېدګي وکړو. زه په پای کې بیا د ټولو ګډونوالو مننه کوم، بالخصوص د قدرمنو بهرنیو مېلمنو چې د ډېرو لرو ځایونو نه دلته تشریف راوړی دی. دوی ته او خپلو ټولو کورنیو مېلمنو ته بیا هم د عذر په بڼه وایو چې موږ ابتدایي یو، شاید په ځینو تنظیماتو تدابیرو کې یو څه کمی وي. تاسې موږ ته بښنه وکړئ. انشاءالله د خپلو ټولو کانفرانسونو موږ فایده اخلو او خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه کېږو. په راتلونکي کې به انشاءالله د ډېرو ښو کانفرانسونو شاهدان یو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.